بل صادق صاحب چې کوم دی نو چرته چې صادق صاحب یو عباسین صاحب زما خواږرونه بیا د مشاعرې چې کوم دی خوند یو په دوه وي ستاسو غونډه کې خلک رښتیا خبره دا ده چې اورېدونکي هم چې کوم دی ډېر لوی کار لري او بیا تربیت او بیا تاسو چې کوم دی منتظمین چې څونه دي په ښکلي ښایسته انداز کې تاسو چې کوم دی دا پروګرامونه کوئ خدای هم د نظره مه کوه الله هم خوشحاله ساته مونږ هم ډېر نازولي یو ډېر زیات دغه مونږ د ټول زما ټول بچي دي خو رښتیا خبره دا ده چې ستاسو نظم و ضبط چې کوم دی دا په دنیا کې مثال ډېر زبردست دی ډېر زیات مثالي دی ډېره مننه یو درې شعر دی لومبنی چې کوم دی تش پیغورونه ستا په سر پاتې شو د چا داغونه په ځیګر پاتې شو او تا خورولې زلفې څه خبر وې تا خورولې زلفې څه خبر وې چې څوک په سوري څوک په نور پاتې شو او تا خورولې زلفې څه خبر وې چې څوک په سوري څوک په نور پاتې شو او چې ستا په لورې روان شوي دي څوک چې ستا په لورې روان شوي دي څوک هغه ټول عمر په سفر پاتې شو او دلته اوس چې کوم دی نو دغه خبره وشوه چې څه واخلمه نو یو خبره ماته هم رایاده شوه هغه خبره دا وه چې دلته یو فیصله یو نظم دی هغه چې کله زما د واده خبره کېده نو مور پلار وی چې په خپله خوښه کې او که زموږ په خوښه کې نو دا فیصله خو ډېره ګرانه نو مام پکې چې کوم دی ډېر سوچونه کول خو دا اټسي خبره ده دا د عمر کې خو چې کوم دی اوس هغه زړه چې کوم دی داسې شوه لکه ته به وایې چې دا ناوې ده دونه ګرانه شوه را باندې اوس خو بس موږ خو چې کوم دی څه بل څه شو که نه نو بس دغه د دې نظم عنوان دی فیصله نظم نه دی د غزل ځمکه د عباسین صاحب او هغه چې کوم دی وایي چې یو برند سترګې بلې ټیټې د حیا واخلم یو برند سترګې بلې ټیټې د حیا واخلم زړګیا وکړه فیصله هغه کدا واخلم یو برند سترګې بلې ټیټې د حیا واخلم زړګیا وکړه فیصله هغه کدا واخلم سمې مدام کله په دې کله په اغېز غلوي سمې مدام کله په دې کله په اغېز غلوي په یو ځای ودرېږه چې زه هم لږه ساه واخلم او سمې مدام کله په دې کله په اغېز غلوي په یو ځای ودرېږه چې زه هم لږه ساه واخلم او خپې مې تڼاکې شوې منزل دې چرته ښکاري که نه خپې مې تڼاکې شوې منزل دې چرته ښکاري که نه دا پنډوکړې د غم اوږونه که په شا واخلم او اوږې شوې ستړې فرښتو لږ ورنه پاسې که نه اوږې شوې ستړې فرښتو لږ ورنه پاسې که نه په دې وړوکي بدن پیټې د چا واخلم او دا یو عجیبه غونډه کې د دنیاګۍ فانی بازار کې حق حیران ولاړم د دنیاګۍ فانی بازار کې حق حیران ولاړم خپله بیړۍ که د لاسونو لهنا واخلم او دا واخله امونه خوره د ونو شمارل پرېږده مړه واخله امونه خوره د ونو شمارل پرېږده مړه فانی دنیا د کروز خط در نه سبا واخلم او واخله امونه خوره د ونو شمارل پرېږده مړه فانی دنیا د کروز خط در نه سبا واخلم او
دې کې چې کوم دی یو بل شعر دی هسې اریږم لیوني فکرونه ډوب مې نه کړي هسې وریږم لیوني فکرونه ډوب مې نه کړي زه دې په تمه اوسم لاس که د بل چا واخلم او دا واورئ اباسین صاحب د مور دغه بر خپله کعبه مې ځان له خپو کې جوړه کړې ده چا خپله کعبه مې ځان له خپو کې جوړه کړې ده چا جنت به بل جهان کې ګورم لنډ به دا واخلم او اوږې سوشتړې فرښتو لږ ورنه پاسئ کنم اوږې شوستړې فرښتو لږ ورنه پاسئ کنه په دې وړوکي بدن پیټې د چا چا واخلم او دا وی یو زبردست خبره ده شعرونه پکې ډېر دي خو ما فیصله راغونډه کړه اباسین صاحب ما د خپل رنځ علاج نه نوموندو عاجزه کنه ما د خپل رنځ علاج نه نوموندو عاجزه کنه پلار نه به پیټې د سر مور نه به دعا واخلم ما د خپل رنځ علاج نه نوموندو عاجزه کنه پلار نه به پیټې د سر مور نه به دعا واخلم یو برند سترګې بلې ټیټې د حیا واخلم زړګیا وکړه فیصله هغه کدا واخلم والسلام